دوستان عزیز، تا کمتر از 1 ساعت دیگر در شهر هرات هستیم. ما با عزیزای خود بخاطر چی میریم به هرات؟ کمک و دستگیری و التیام بخشیدن به او عزیزایی که در اثر زلزله اخیر جانهای شیرینشان از دست دادن، اموالشان به خاک نیستی رفت و این کمک ها ناممکن است مگر اینکه شما سهم بگیرین از طریق بتن دونیشنی که در فیسبوک میبینین یا داخل وبسایت قمر شوین، تماس بگیرین، مسیج بگذارین، هر راهی که بر شما آسانتر است. ما تا وقتی که اطمینان خاطر شما حاصل نشده از هرات باز نمیگردیم. چطور منصب؟ بالکل استاد بهترین خبر وکړه. په دغه شرایطو کې باید موږ ټول سره یو بل ته لاس ورکړو. دا هراتیان فکر وکړه زموږ او ستاسو د فامیل اعضاوي دي. همدارنګه زما په هغه خیریه ادارو باندې غږ دی که په داخل کې او که په خارج کې، لطفا په همدغه وختو کې دغسې حالاتو کې باید دغه خلکو ته زموږ او تاسو رسیدګي وشي. هغه ادارات چې په خارج کې او دلته اکسس نه لري، قمر بنسټ خدمت کې دی، تاسو فقط امر وکړئ انشاءالله زموږ به منډئ. داخل کې داسې تجاران نورونه، داسې کورنۍ دلته شته چې دی غواړي هراتیانو خورونو سره، هغې خویندو سره مرسته وکړي او دی هلته ورتګ سهولیت نه لري، انشاءالله موږ سره رابطه وکړي. وټساپ نمبر درته ښکاري، موږ به ستاسو مرستې هغې ته لاس په لاس ور وسپارو، ځکه ډېر سخت شرایط دي. الله دې زموږ او ستاسو نه راضي شي او الله تعالی دې موږ او تاسو له دغسې آفاتو او مشکلاتو څخه نور وساتي. ډېره مننه. په حقیقت کې زموږ په منځ کې نه هراتی شته، نه پکتیاوال او نه لغمانی. موږ ټول یو مسلمانان یو او یو افغانان یو، او دغه حالات موږ مجبوره کوي چې ټول یو رسۍ ونیسو او هدف لاس سره وړو چې خپل مسلمان سره کومک دی او بدل کې د الله اجر لاس سره وړل دي. موږ ستاسو په خدمت کې یو او ستاسو نه بغیر موږ دا کار نشو کولی. راځئ لاس په لاس شو او خپل ورونو خویندو سره کومک وکړو.